افغانستان د نړۍ د ډیرو بولونکو هیوادونو په قطار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري. خو له بده مرغه افغانستان د خپلو اوبو له 1.1 برخې استفاده کوي او پاتې 9 سلنه یې ګاونډیان اخلي. افغانستان په 15 سیندوزو حوزو ویشل شوی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود یا مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. د اوبو د ښه مدیریت او په دې اړه د ستونزو د کمولو لپاره افغانستان ته پکار دي چې له خپلو ګاونډیانو سره د اوبو د ستونزو په حل پیل وکړي. د اوبو د مسلې په حل کې خنډ او راتلونکي ته یې پرېښودل د ګټې پر ځای نور هم زیانونه رسولی شي او ښایي ځینې ګاونډیان په همدې دلیل په افغانستان کې لاسوهنې ته دوام ورکوي او یا یې توجیه کوي. د افغانستان د اوبو په اړه لومړی باید له کوم ګاونډي سره ستونزه حل شي؟ راځئ پر دې وغږیږو چې افغانستان باید لومړی له کوم ګاونډي هیواد سره د اوبو پر ستونزو خبرې وکړي. په دې لړ کې باید لومړی د افغانستان د اوبو 15 حوزې وپیژنو. د اوبو لومړی حوزه د افغانستان د اوبو تر ټولو لویه حوزه د هلمند سیند حوزه ده چې نړیواله یا شریکه برخه یې تر نورو حوزو ډیره کوچنۍ ده. د هلمند حوزه چې د کابل د غرب له 80 کیلومترۍ څخه سرچینه اخلي، د موسی قلعه، ارغنداب، غزني، واړه رود سیندونه ورسره یوځای کیږي او د ایران سیستان ته ننوځي. د څېړنو پر اساس بیا هم ایران له دې حوزې څخه 40 سلنه ډېرې اوبه ترلاسه کړي دي. ایران سره د شوي تړون له مخې چې په کال 1983 میلادي کال کې د پخواني پاچا ظاهر شاه په وخت کې ترسره شوی و، په یو ثانیه کې ایران ته د هلمند د سیند څخه د بهیدونکو اوبو اندازه 22 متره مکعبه او 4 متره مکعبه د پاچا لخوا د حسن نیت او یا هم د ګاونډیتوب له مخې ورکول کېدی، چې په تړون کې دا هم راغلی و که افغانستان هر کله وغواړي په هر وخت کې او په هر حال کې که دغه اوبو ته ضرورت ولري نو کولی شي چې خپلې اوبه راوګرځوي. خو له بده مرغه په تېرو 40 کلونو کې له دغه اندازې زیاتې اوبه ایران ته تللي. دا چې افغانستان پر خپلو اوبو کنټرول نه لري نو ایران له ټاکل شوي کچې د ډېرو اوبو په ترلاسه کولو عادت شوی دی. د هلمند د سیند په سر د 3 بندونو په جوړولو سره موږ کولی شو دغه لویه سرمایه په ښه توګه باندې مدیریت کړو چې د کجکي، بخش آباد او کمال خان بندونه دي. ایران مصنوعي څاګانې او کانالونه ورته جوړ کړي تر څو اوبه بلې سیمې ته انتقال کړي. د ایران په خاوره کې مصنوعي څاګانې له سټلایټ څخه په اخیستل شوو انځورونو کې له ورایه ښکاري. د هلمند تړون پر اساس افغانستان هر ثانیه 4 متره مکعبه اوبه د حسن نیت او ګاونډیتوب لپاره ایران ته وړیا ورکوي. ایران باید مجبور شي چې له افغانستان څخه اوبه په پیسو راونیسي. د نورو نړیوالو تړونونو پر بنسټ د هر متر مکعب اوبو بیه 50 سنټه اټکل شوې. نو که چیرې افغانستان د خپلو اوبو مدیریت وکړي او په ایران یې خرڅې کړي نو د کال 132 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کولی شي. نو که چیرې افغان دولت بیا ځلې د هلمند سیند د اوبو پر سر مذاکره کوي، لومړی باید د ایران څخه د هغو اضافه اوبو پیسې وغواړي چې وار له مخه ایران ته بهېدلې. د اوبو دویمه حوزه د افغانستان د اوبو دویمه لویه حوزه د آمو سیند ده. د آمو حوزه چې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي چې د واخان، کوکچې، پنج او کندوز واړه سیندونه ورسره یوځای کیږي تشکیل شوې ده. 1126 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې بهیږي او مرکزي اسیا ته ننوځي. افغانستان له پخواني شوروي اتحاد سره په 1946 کال کې د آمو سیند په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس یې افغانستان کولی شي د آمو سیند څخه په کال کې تر 9 میلیونه متر مکعبه پورې اوبه واخلي. د اوبو دریمه حوزه د مساحت له پلوه د افغانستان د اوبو دریمه حوزه د کابل سیند حوزه ده چې اوبه یې د ډیورنډ تر کرښې اوړي او بیا له کشمیر او پنجاب څخه د راوتلو اوبو سره تر یو ځای کېدو وروسته د هند بحر ته ولیږي. دا حوزه د کابل اندس حوزې یو برخه ګڼل کیږي چې په هغه کې د هند، کشمیر او پاکستان سیمې هم راځي. د کابل سیند حوزې څخه په کال کې 1.15 میلیارډ متر مکعب اوبه تورخم ته نږدې له ډیورنډ فرضي کرښې راوړي. له دې کچې په کال کې تقریبا 10 میلیارډ متر مکعب اوبه له چترال سیمې کونړ سیند ته راځي. دا حوزه د افغانستان 10.1 سلنه سطحي اوبه لري. د اوبو څلورمه حوزه د افغانستان د اوبو څلورمه حوزه د هریرود سیند حوزه ده. غربي حوزه ده چې د فرارود او بالامرغاب سیندونو څخه تشکیل شوې ده. ایران او ترکمنستان ته دغه اوبه بهیږي. د اوبو 5مه حوزه د شمال حوزه چې د شیرین تګاب، سرپل، بلخ له رودونو تشکیل شوې او په افغانستان کې بهیږي. دا حوزه د افغانستان سرپل، بلخ، سمنګان، جوزجان ولایتونو او د بامیانو
یو څه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. د اوبو کچه یې کمه ده او د هندوکش له لمنو سرچینه اخلي. د دې حوزې اوبه د افغانستان په کور دننه بهیږي او له ګاونډیو سره شریکې نه دي. ویلی شو چې د افغانستان له هرې حوزې ډېرې اوبه بهر ته ځي او باید افغان حکومت یې کنټرول او له ګاونډیانو سره د اوبو د ستونزو لپاره لاس په کار شي. اوس که راشو د اوبو اقتصادي ارزښت ته، په داسې حال کې که چیرې موږ خپلې اوبه په ښه توګه مدیریت کړو نو موږ کولی شو بهر ته د لارې نشتون تر یو اندازې ښه بدیل ولرو. موږ کولی شو د کابل حوزې د کونړ پر سیند او د هلمند سیند په څیر لویو سیندونو باندې لوی او واړه بندونه جوړ کړو چې هم خپل ضرورت پوره کړو او هم د ډیروالي په صورت کې یې بهر ته صادر کړو. زموږ د هیواد طبیعي جوړښت د بندونو جوړولو ته ښه سازګار دی او په کم مصرف کولی شو یو بند وتړو او په دې سره موږ د ګاونډي هیوادونو له وارداتي برېښنا څخه هم خلاصېدلی شو. د اوبو د ښه کنټرول بله ګټه دا ده چې د کرنې سکتور مو پیاوړی کوي، د نهرونو او د اوبو خور لپاره ښې لارې چارې پیدا کوي، د کرنې او حاصلاتو کچه مو پورته ځي، د هیواد د اړتیاو پوره کولو برسیره نورې نړۍ ته هم صادرات کولی شو. د وچو میوو سربیره که د هیواد شمالي او جنوب لویدیځې دښتې په ښه توګه خړوب شي نو غنم، وریجې او تازه موسمي میوې سبزیجات هم د هیواد د اړتیاو پوره کولو وروسته د نړۍ مارکیټونو ته هم صادرولی شو. د هیواد په کچه شاوخوا 20 د اوبو لوی او واړه بندونه شته چې د اوبو او برېښنا وزارت یې د خوندیتوب په موخه تخنیکي ستونزې څیړي او رغوي. په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړولو په اړه د ګاونډیو هیوادونو چارواکو وروستیو څرګندونو ته په کتو په دغه هیواد کې یو نظر دا هم دی چې په ځینې ولایتونو کې ناامني هلته د اوبو بندونو د جوړولو د مخنیوي لپاره رامنځته کیږي. څه موده مخکې د افغانستان په لویدیځ فراه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه وشوه. په دغه ولایت کې د فراه رود اوبه مخامخ ایران ته وربهیږي، خو اوس افغان حکومت پر دې سیند د بخشاباد بند جوړوي. د هغه وخت د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د فراه جګړه د اوبو جګړه وبلله او وی ویل د فراه جګړه مطلقاً او دقیقاً د اوبو د مدیریت جګړه ده. له کله نه چې سلما بند جوړ شو او د بخشاباد د بند لومړني کارونه پیل شوي موږ په دې دښمنۍ اوښتي یو. د هیوادونو ترمنځ طبیعي منابعو ویش باید په مساویانه توګه وي چې سیمه ییز امنیت خوندي، د هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته او نړیوال اصولو ته درناوی وشي. ولسمشر محمد اشرف غني اوبه د افغانستان شتمني ګڼي او د مهارولو او د مدیریت لپاره یې وار وار ټینګار کړی دی.